بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعاشروهن بالمعروف آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم زما محترم مسلمانان ورونو الله رب العالمین دا دنیا اشرف المخلوقات د الله په مخلوقاتو کې د ټولو څخه بهترین مخلوق انسان پیدا کړي قرآن کریم کې الله رب العالمین د انسان تعریف فرمایلی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الله تعالی فرمای انسان میں په ډېر بهترین او شایسته شکل او صورت کې پیدا کړي لیکن مشتاسته معلومه ده چې انسان دوه جنس دي یو نارینه او یو زنان انسان صرف نارینه ته نه ویل کیږي او نه انسان صرف زنانې ته ویل کیږي د نارینه او زنانو دواړو مجموعه دیتا انسان ویل کیږي گویا د انسان دوه جنس دي نارینه او ښځینه دا بیا جلا د الله رب العالمین یو فیصله ده چې نارینه ته په زنانو باندې فضیلت ورکړي الرجال قوامون علی النساء الله رب العالمین فرمایي چې نارینه دا حکمرانان نارینه دا قائم او حکمرانی کوونکي دي په زنانو باندې علما د دې دوه معنی بیان کړي دي یو معنی دا چې د بهرني حکمرانی حقدار نارینه دي د اسلامی حکمرانی حقدار نارینه دي د مسجد د امامت حقدار نارینه دي د کفارو سره د جنگ او جهاد حقدار نارینه دي د دې کمانډ او د دې سرپرستی به د نارینه په لاس کې الله رب العالمین دا دوی ذمہ داری د نارینه او زنانو تقسیم کړي لیکن کورنی ذمہ داری الله رب العالمین هغه زنانې ته ورکړې د کور ذمہ داری د چار دیواری ذمہ داری الله رب العالمین زنانې ته ورکړې او د دې سره سره الله رب العالمین نارینه ته حکم کوي چې د زنانو سره گزاره د زنانو سره به رویش د زنانو سره به ژوند او زندگی هغه نارینه څنګه کوي
د زنانو متعلق په مخ کې مذاهبو کې افراط او تفریط به یهودیانو د زنانو سره داسې زندگی کوله لکه د حیوانانو سره. بې ادبي معاف چې یو زنانې ته به ماهواري یا هغه بیماري راله چې په میاشته کې یو وار راځي، لکه نارینه ته احتلام کیږي، زنانې د ځوانۍ علامت دا دی. په دا حالت کې به دا زنانه د حیوانانو سره هلته به تړل، دا به د دې قابل نه بلله چې د انسانانو د نارینهو سره زندگی وکړي. ډوډۍ او خوراک چې به مرغورځوي د هغې او د سمات او د حاجت ضرورت ځای به هلته د حیوانانو سره و، د خرو، بودګانو، آسانو، غویانو، اوښانو سره هلته به یې تړل. دا د یهودو روش او طریقه وه د زنانو سره. د مکې او آس پاس چې کوم مشرکین عرب ولو، هغو زنانه د لاس دسمال بالی رومال، لکه یو سړي چې لاس ککړ سي خیرن سي نو په یو کپړه باندې صفا کوي، خپل د ضرورت پوره کوي، بیا به لکه یو ګنده کپړه داسې به زنانه وغورځول. په میراثو کې به زنان یو بل ته سره ورکول. میراث لکه زموږ د میراث کې مال تقسیمیږي، الله مې دې معاف کړي، اوس خو موږ مال هم نه تقسیمو. پلار مړ سي زامن ټوله مال د خوندو حق نه ورکوي، ټوله مال هغه ورونه زامن یې په خپل مابین کې سره وویشي. حالانکه دین اسلام زنانې ته په میراث کې د پلار په جایداد کې حق ورکړي، په هر صورت کې به و دې ته خپل حق رسیږي. او کم څوک چې زنانې ته په میراث کې حق نه ورکوي، الله رب العالمین فرمایي تلک حدود الله، دا زما حدود دي، دې سړي زما حدود پامال کړل، زما تر حدودو تیر سو. ومن یتعد حدود الله، او څوک چې د الله حدود د الله تر حدود تیر سي، الله رب العالمین وایي فاولئک هم الظالمون، دا سخت ظالمان دي. او د ظالمانو ځای به بیا د جهنم انګار لمبي وي. الله مې دې وساتي. دین اسلام حکم دی چې یو زنانه کونډه سوله 4 میاشتې لس شپې به دا زیب و زینت نه کوي، له هغه وروسته به بیا بل خاوند هغه سره به نکاح کوي. په عربو مشرکینو کې چې یو زنانه به کونډه سوله تر 1 کاله پورې به په یو داسې کمره کې ساتله چې هغلته قضای حاجت ضرورت هر څه به دې زنانې هلته کول. یو کوچنی سروی به ور جوړ کړي و، در هغه به ډوډۍ ورغورځول. دا د مشرکینو روش ولو د زنانو سره. دا د اسلام څخه مخکې هغه حالات و چې د زنانو سره به خلکو کول. لیکن دین اسلام زنانې ته ډیر زیات لوړ مقام ورکړي. افسوس چې نن معاشره کې وګوره، هغه د جاهلیت روش، هغه انداز چې به د زنانو سره کېدی، نن یې په جدید زمانه کې د زنانو سره هغه شی کېږي. د زنانو عزتونه پامال کېږي د چند روپو دپاره. د زنانو حیا او پرده واخیستل سوله د هغه د یو چند روپو لالچ دپاره. د ملازمت او نوکری په وجه باندې د زنانې حیا او پرده واخیستل سوله. دا د زنانې سره ظلم دی. دا د اسلام څخه چې سړی لیرې سي، دا د زنانې د حقوقو پامالي ده. لیکن دین اسلام زنانې ته ډیر زیات حقوق ورکړي دي او ډیر زیات بلند و بالا مقام یې ورکړي. علما لیکي چې د هر کامیاب انسان که هغه دنیوي کامیابی وي که اخروي کامیابی وي،
که هغه دنیوي کامیابي وي که هغه دینی کامیابي وي د هر کامیاب انسان شاته یو زناني کردار دی د یو زناني کارنامه ده او لرې خبرې به پرېږدو موږ ته چې په د مسجد کې ناست یو دا صفا کپړې مې استري اغوستې دي دا موږ په خپله کړي یرحمک الله دا هم د یو زنانې کردار دی نو ستا څه خیال دی چې دا ته د جمعې لمونځ کوې په دا صفا کپړو کې په مینځل سوو استري کپړو کې په دې کې به د هغه زنانې ستا په دې عبادت کې ستا په دې لمانځه کې په دې هغه کې به د هغه زنانې برخه نه کم ته چې تا ته یې دا صفا اوبه درکې غسل دې وکړي اوبه یې ګرمې کې کپړې یې درکې استري کې د هغه زنانې کردار پکښې دی بلکې علما لیکي یو سړي ته د عبادت اجر میلاو نسو لیکن کم زنانې چې د دې خدمت کړی دي کپړې یې تیارې کړي دي د غسل اوبه یې ورته ګرمې کړي دي کپړې ورته مینځلي دي صفا کړي دي د ده لمونځ قبول سو یا نسو قبول د دغه لمانځه چې څونه اجر و ثواب دي هغه زنانې ته الله تعالی ورکوي دین اسلام زنانې ته ډېر غټ مقام ورکړی دی او په اسلام کې زنانه ډېر غټ مقام لري ډېر غټ مرتبه لري خو الله دې زموږ مسلمانان زموږ دا انسانان او زموږ دا زنانې په خپل مقام باندې پوه کړي نن معاشرې هغه زنانې لغړې کړي دي نن معاشرې د یورپ او د انګریزانو معاشرې زموږ زنانو ته هم یو فکر ورکړی دی د هغو عزت کې کمی راوستلې ده د هغو په ناموس خرابولو کې لګیا دي او دا یو شیطاني لشکر دی د کفارو چې د مسلمانانو زنانو ته غلط تربیت او تعلیم ورکړي حالانکه تاریخ راواخله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واخله تر ننه تاریخ پورې د دین اسلام کې برابر د زنانو حصه ده د یو کامیاب انسان شاته د یو زنانې محنت پروت رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت لپاره په غار کې ناستو په غره کې فرشته راغله جبریل امین رالی په خپل اصل شکل صورت کې د جبریل امین 600 وزر دي دا صرف د 2 وزر غوړولي او د روی زمین فضا ټوله بند کړي رسول الله چې داسې ولیدي هغه بې اختیاره خوف زده سو ویرېدی کور ته رالی نبی علیه السلام خوف زده سو خپل بیبي حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه ته وایي چې پر ما باندې کپړه واچوئ زملونی زه خوف زده سوم زه هلاکیږم اوله زنانه د حضرت خدیجه چې نبی علیه السلام ته تسلی ورکړي یا رسول الله الله رب العالمین تا نه ضایع کړي الله رب العالمین بس تا مدد کړي ته د خپلوانو خپلوي پالې ته د کمزورانو محتاجانو ضرورتونه حاجتونه پوره کړې نبی علیه السلام ته حوصله ورکړل دا د زنانې کردار دی حضرت عایشه رضی الله عنها وایي وی نبی علیه السلام د حضرت خدیجه د وفات بعد به اکثره پیغمبر علیه السلام د حضرت خدیجه ذکر کوي وی ما ورته یا رسول الله دی معلومیږي لکه په دنیا کې چې بله زنانه نه بس یو خدیجه ته دونه یادې وی ما ته ویل عایشې هغه داسې زنانه وه او داسې وه او داسې وه ما ته په داسې غم کې په داسې پریشانۍ کې به تسلي راکوله حضرت عایشه رضی الله عنها وایي چې یا رسول الله نو خو موږ هم تا ته تسلي درکوو نبی علیه السلام ویل عایشې خاموشه سه حضرت خدیجه هغه زنانه وه چې جبریل یوه ورځ رالی جبریل امین وویل یا رسول الله الله رب العالمین او زه دواړه حضرت خدیجې ته سلام وایي دا داسې زنانه ده اوس موږ په معاشره کې عام طور زنانو ته په کم نظر کتل کیږي حضرت عایشه رضی الله عنها د نبی علیه السلام ډېر په ډک مجلس کې پوښتنه وسو یا رسول الله په تا باندې څوک ډېر ګران دی نبی علیه السلام فورا وویل عایشه را باندې ګرانه موږ پښتنو کې لږ غیرت شته هغه بیا دا نه وایي پر ما باندې فلاني ښځه ګرانه نبی علیه السلام وویل عایشه
بیا صحابي پوښتنه وکړه یا رسول الله په نارینهو کې در ښه یم څوک در باندې ګران دی؟ نبي علیه صلات سلام د عایشې پلار ابوها. ازواج مطهراتو دا هغه سره وکړي یا رسول الله دا خلکو ته ووایه چې د عایشې کوټې ته راځي کمرې ته راځي خلک تحفې زیاتې راوړي ته ورته ووایه چې په عامو شپو کې راوړي. بیا حضرت فاطمې ته وویله هغه نبي علیه السلام ته وویله نبي علیه صلات سلام وویله فاطمې ته چې فاطمې زما بچیه چې ستا پلار د چا سره محبت لري ته د هغه سره محبت نه کوې؟ د عایشې سره زما محبت دی د الله محبت دی د الله د رسول محبت دی لہذا دې باره کې به ماته خبرې نه کوې. الله رب العالمین دین اسلام زنانې ته ډېر بلند و بالا مقام ورکړي او د زنانو په اسلام او په دین کې ډېر غټ کردار دی. علما لیکي چې د نبی علیه صلات سلام په صحابو کې چند صحابه کرام هغه ډېر د کردار د علم والاو د رسول الله ډېر احادیث یې نقل کړي دي. په هغو کې یوه حضرت عایشه ده 6,000 څه زیات احادیث د رسول الله مبارک د خولې څخه حضرت عایشه نقل کړي دي. سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله د مبارک خولې څخه مې دا خبره واورېده. پیغمبر علیه صلات وسلام په دې معامله کې داسې وفرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا کار داسې کاوی ان تر دې چې فقها غټ غټ مفتیان صحابه ماهر د فتوا صحابه هغه ته چې به یو مشکل مسله راله د نبی کور ته حضرت عایشې کور ته به راتلل. اما جی مورکۍ ام عایشه د نبی علیه السلام بیبیګانې د ټول امت زموږ ستاسې مندې دي بلکې تر خپلو مندو لا موږ ته قابل احترام دي. اما جی مورکۍ په دې باره کې ته څه وایه؟ د پیغمبر علیه السلام حضرت عایشه به هغه جواب ورکړي چې صحابه به حیران سو. افسوس نن دا دی چې موږ په خپل اولادو باندې په خپلو بچانو باندې په خپلو لوڼو باندې هغه یا خو د زنانو ته زه آریان یم یا د لاس و د ستنې کار په زده کي چنې کې زده یا پخلی و دیګ په زده کي بس لکه دا چې د دې یو ذمواري و ډیوټي الله بندې په خپل لور باندې دین زده کړه قرآن زده کړه. دا یوه بچی به د خپل ټول اولاد تربیت به کوي. کله چې زنانه دیندار اسوله حتما به په کور کې دین راځي او کله چې زنانه بی دین اسوله که هر څومره د ولی او د شیخ کور وي چې زنانه کې دین نه وي په هغه کې به بی دیني خامخا راځي. زنانه چې دینداره سي او د زنانې په دین اسلام کې ډېر غټ کردار دی. حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې چې حضرت عمر لا اسلام نه راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت د دین چلاوي نو دا مشوره وسوله چې دا محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه چې د دې مرګري ورځ تر بلې ورځې زیاتیش صحابه زیاتیش داسې به څوک وي چې د دې محمد رسول الله قتل وکي دا پیغمبر نعوذ بالله قتل کی چې له دې موږ خلاص. حضرت عمر رضی الله عنه لا مسلمان سوی نو هغه خپل توره راواخیستله بیا وویله چې د محمد رسول الله نعوذ بالله قتل په ما ورسېد زه کوم په لارې را روان دي یو سړی ورته وایي عمر چیرې ځې وایي ځم دغه بېدینه نعوذ بالله محمد د دې قتل پسې روان یم چې د دې سر قلم کړم. هغه ورته وایي ولې د نبي علیه السلام قبیله بنو هاشم یې ور وښول دغه څه بې فکره هغه به تا د غی پرېږدي دا مسلمان سوی. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل چې دی معلومیږي چې ته د هغه دفاع کوې ته هم مسلمان سوی ته هم بېدینه سوی نو راسه چې اول ستا سر قلم کړم. حضرت عمر توره باندې راواخیستله اوس هغه صحابي وژني هغه ورته وویله ول عمره لږ کرار کښېنه ته یې وار د خپل کور حال واخه
ستا خور مسلمانه سوې ده، ستا خور اسلام راوړی دی، زما دفاع زما هغه پرېږده. وایي دا خبره چې عمر واورېده جوش و جذبه دومره سو چې هغه سړي هغه یې پرېښوی، کور ته رالی، د خور کور ته دروازه یې ور وټکوله. اخښي هغه مسلمان سوی دی، قرآن وایي دواړه، د قرآن اواز یې واورېدی، لږه غوږ ونیوی نو دروازه یې ور وټکوله. هغه د قرآن اواز چې واورېدی نور په غوسه سو، دروازه یې وټکوله، خور یې دروازه ور خلاصه کړله. اول یې داسې څاپېړه په دې مخ باندې ورکړه چې د هغه د مخ څخه وینې روانې سوې. خور ته وایي بدبختي ته خپل دین و مذهب دې پرېښودي، ته مسلمانه سوې. هغه اخر د عمر خور وله، دا موږ خلک وایي زنانې هېڅ نشي کولی، د ښځو به نو څه دغی. څومره کردار چې د زنانو دی په اسلام و په دین کې نارینه هغه ته رسېدی نشي. هغې ورته ویل عمره په دې وجه ته ما وایي چې ما اسلام قبول کړی دی، که ته د خطاب زوی نو زه د خطاب لور یم، لاس دې آزاد، ما لا اله الا الله ویلی دی، زه مسلمانه سوې یم، چې څه دې په وس کېږي ویې زما دې په رب العالمین قسم وي که زه هغه دین چې زما زړه ته الله اچولی دی که زه پرېږدم. چې عمره ته د خپله خور ټوکړه ټوکړه کې یوه ذره مې په توره باندې کې د دین اسلام څخه به زه یو قدم شاته نسم. عمر چې د خور وینې ولیدلې، د هغو بهادري یې ولیدله، بیا ورته وویله فورا الله رب العالمین په زړه کې یو کیفیت ورته راوستی. ول هغه وایي مې چې قرآن، هغه ورته ویل هغه مې قرآن وایي، هغه زموږ پر محمد رسول الله باندې د اسمانه را نازل سوی کلام دی، هغه پاک کلام دی، هغه مې تلاوت کوي. وایي عمر ورته ویله ته راوړه زه وګورم. خور ورته وایي دا موږ خلک وایي زنانې هېڅ نشي کولی، څومره کردار چې زنانې په دین کې لري، خو افسوس چې زموږ په زنانو باندې نن نور تعلیمونه لګیا دي، نور تربیتونه ورکوي، زموږ په کورو زموږ په زنانو سوچونه نور دي. دینداره کورنۍ نو دا چې مور ولور ته وایي زویه د ستنې کار زده که، خامکدوزي زده که، او کالي زده که، او سالن زده که. او الله بندې د محمد رسول الله امتی ده دا زنانه، دا به په میدان محشر ځي، دا به قبر ته ځي. د هغه مور څه زه پوښتنه کوم چې ته خپلې لور ته دا شی ښیې، ته خپلې لور ته دا ولې نه وایه چې بچیه چې قبر له ولاړ سي، هلته ستاسو دا پوښتنه نه کېږي چې کپړې دې زده وې که یا، هلته ستاسو دا پوښتنه نه کېږي چې سالن دې پخولی سو که یا، هلته ستاسو دا پوښتنه نه کېږي چې پلانی رسم و رواج دې زده و که یا، هلته ستاسو پوښتنه دا کېږي من ربک، ای خورکۍ، ای بچی ستا رب څوک دی، ستا پروردگار څوک دی. د امت زنانې باید موږ نن په دې پوه کړو، خپلې مندې باید په دې پوه کړو چې مورکۍ دا زما خورکۍ ته، دا زما لورکۍ ته، خپله زنانه خپله بیبي په دې پوه کړو، خپلې زنانې ته ووایي چې دا بچی په دین خبره کړه. په قبر کې د دې پوښتنه نه کېږي چې د نجلۍ سالن زده و که نه، ډوډۍ پخولی زده و که نه، هغه موږ دا نه وایي چې نه دې زده کوي، زده دې کړي، لیکن دین مقدم دی، دین د ټولو څخه مخته دی. په قبر کې دا د نجونو څه پوښتنه کېږي، د زنانو څه چې ډوډۍ دې پخولی سوه که یا، کالي یې ګنډلی سو که یا. په دې وجه تاسو ته هم وایم د خپلو زنانو ته ووایه چې خپل بچیانې، خپلې لوڼې هغه په دین آباد کړي، دین په زده کړي، دین د الله دین په زده کړي. حضرت عمر رضی الله عنه چې د خور دا جواب واورېدی، ویل ای عمره دا توره چې د په لاس کې ده دا تیره ده، آزاد یې چې د عمره که ته د خطاب زوی یې، زه د خطاب لور یم، په محمد رسول الله مې ایمان راوړی دی، بدن مې ټوکړه ټوکړه که زما د په رب العالمین قسم وي که زه د خپلې خبرې سه یو انچ شاته سم. زنانو کې داسې استقامت هم شته، داسې خبرې هم پکې شته. حضرت عمر چې د خور دا مردانګي ولیده، د زنانې دا دومره غیرت یې ولیدی، بیا ورته وایي وایه ښه خورکۍ تاسې کم کلام وایي هغه ماته راکړه. خور څه ورته وایي؟ زموږ هغې نه مشر ورور او کشره خور، وایي عمر پر مشر و، وایي هغه ورته وایي عمره
ستا بدن ناپاکه دی، هغه ډېر پاک کلام دی، هغه ته بې اودسه سړی بې غسله څه کوې، بې اودسه سړی لاس نشي وړلی. ته به ځې غسل خانه کې به غسل کوې، ځان به صفا کوې، بیا به راځې هغه کلام ته به لاس ور وړې. دا موږ خلک زنانې نظر اندازه کړي. که معاشره جوړول غواړي په زنانو محنت وکړي، په زنانو باندې دین زده کړي، په خپلو بیبیګانو باندې، په خپلو مندو باندې، په خپلو خوندو باندې، په خپلو ورېرو باندې، په خپلو خورزوګانو باندې، په خپلو نجونو باندې دین زده کړي، الله په وپېژني. بیا ته وګوره چې دا معاشره څنګه الله رب العالمین سموي. په تاسو کې راځي د جمعې کې یو ځوان دی، هغه راته وایي مفتي صاحب چې بیان شروع شي بس کور والا مې سم لکه را سره دشمنه داسې ارصد کوي، وځي نه وځي، بیان شروع دی نو تجمې له ولې نه ځې، بیان شروع دی تجمې له ولې نه ځې. وایي مفتي صاحب اوس چې ستا بیان شروع شي یا اذان وشي یا وخت شي، زه وایم چې اوس خو دا بیا راته شروع کېږي، فورا مې لا وختي مې لا غسل وایي د غسل هغه وختي لا کړي، بیا راسم جمعې لمانځه له راسم. دا د دینداره زنانې کردار دی. په خپلو زنانو باندې هغه د دین محنت وکړي. کله چې زنانه دینداره سي بیا به معاشره سمیږي. حضرت عمر ته خپله خور وایي عمره ستا بدن ناپاک دی، هغه ډېر پاک کلام دی، هغه ته بې اودسه او ناپاکه سړی لاس نسي وړلی، در څو دې غسل نه یې کړی عمره ته هغه ته لاس نسي وړلی. عمر رضی الله عنه ورغلی غسل یې وکړي، چې راووتې نو کلام یې ووایي. قرآن کریم دا سوره طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. دا آیتونه چې څو آیتونه ویل حضرت عمر رضی الله عنه هغه بدل سو. بیا وویل چې دا محمد رسول الله له اوس ما بوزي. یو سړی د رسول په قتل پسې راوتلی دی، یو زنانې ورباندې محنت وکړي، یو خورکي یو زنانې ورباندې محنت وکړي، د هغه محنت او د زنانې استقامت په وجه باندې عمر چې د محمد رسول الله په قتل پسې راوتلی و، رالی د محمد رسول الله په پښو کې پرېوتې، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. یو سړی چې د پیغمبر په قتل پسې راوتلی دی، یو زنانې دومره محنت ورباندې وکړي چې هغه یې راوستې د رسول الله په پښو کې پرېست، اسلام ته راوستي. په دې وجه عزیزانو په زنانو باندې باید موږ محنت وکړو، په دې زنانو باندې باید دین زده کړو. که نو په الله مې دې قسم وي دغه زموږ مندې او خوندې، دا زموږ ورېندارګانې، دا زموږ لوڼې، دا زموږ زنانې او بچانې په میدان محشر به د الله په حضور کې د خپل پلار، د خپلې مور، د خپلې خور، د خپل ورور، د خپل سرپرست شکایت به په میدان محشر الله ته کوي، ای الله دا مې پلار ولو د ډوډۍ پخېدل خو راسه غوښتل، لیکن کله ما څه د لمانځه پوښتنه نه ده کړې. ای الله دا مې مور وله، زه د دې لور ولمه، د ډوډۍ په پخلي باندې راته غوسه کوله، د سالن په طریقه باندې غلط پخېدو باندې غوسه کوله. الله د لمانځه، د قرآن، د تلاوت، د ذکر، د آخرت په باره کې زما کله پوښتنه هم نه ده کړې. الله که نن زما په اعمالو کې کمی ده، زه جهنم ته روان یم، نو یوازې به زه نه ځم، زما سرپرست، زما پلار، زما مور، زما ورور، زما خاوند ذمهواره دی چې زه د دې نه څه ناولده ساتلی یم. الله د دوی جرم هم را سره شریک دی، الله د دوی په وجه باندې زما اختیار د دوی ولو. الله رب العالمین اول د دوی څه پوښتنه وکړه، په دې نجلۍ دی، په دې زنانه دی، ولې الله نه دی پېژندلی. په دې وجه عزیزانو د زنانې په دین اسلام کې ډېر غټ بلند او بالا مقام دی. الله رب العالمین د دوی په وجه باندې الله رب العالمین دین اسلام هغه آبادی، بشرطی کې زنانه په دین خبره سي، زنانه په اسلام خبره سي، زنانه با حیا سي. یو طرف ته د شیطان حملې دي په انسان باندې، په زنانه باندې، دویم طرف زموږ موبایلان دي او ټیویان دي او کیبلان دي. الله د پاره
زنانو ته غټ موبایل مه ورکوئ. دا د فتنو او فساداتو جړ دی. الله دپاره خپلو کورونه د ټي وي څه پاک کړي. کم کور ته چې ټي وي رالی هلته په دې پوه سه چې د شیطان نمایندګان په کور کې کښېنستل، د ایمان ډاکوګان او غله دې په کور کې راوستل، د حیا او پردې نظام دې برباد کړي. په دې وجه باندې د خپل کور زموږ د خپل بچانو د خپل لوڼو د زنانو د دین فکر وکړو. که نه په الله مې دې قسم په میدان محشر به دا غز ما او ستا بیبي دا غز ما او ستا زنانه لوڼې او خوندې دا به د قیامت په ورځ د الله په حضور کې به شکایت کوي ای الله که نن زما په اعمالو کې کمی ده، نن زه جهنم ته ځم، الله یا الله دا زما پلارو، دا زما مور و دا زما مشر دوی زه په دین باندې نه یم خبره کړې. د میدان محشر په مخ کې به د الله په حضور کې به لا جواب وي. او الحمدلله موږ ته معلومه ده زه په الکوانو ته هم سبقان وایم، نجونو ته هم وایم. څومره د منلو ماده چې په زنانو کې د دین رغبت په نارینهو کې نشته. یو زنانه راله، اوس د ډیرو زنانو به دا خیال وي چې دا ثوابونه خو نو دا نیک عملونه خو ټول نارینه وکړل، لکه په تېره جمعه کې موږ دا وویل. یو زنانه هغه د نبی علیه السلام مجلس له راله، رسول الله ته څه وایي؟ و یا رسول الله دا زموږ څه ګناه ده چې الله زنانې پیدا کړي؟ نبی علیه السلام ورته وویل هېڅ ګناه نه ده. وایي نارینه په جهاد کې شریکېږي، جهاد ثواب ګټي، د جمعې لمانځه له ځي د جمعې ثواب ګټي، جنازې له ځي هغه اجر و ثواب ګټي، او ډېر نور عبادتونه دي چې نارینه یې کوي، موږ زنانې په کور کې ناست دي. پیغمبر علیه السلام صحابو ته مخ راواړوي، ول دا زنانې څه بهترین سوال به بل چا کړي؟ نبی علیه السلام دې زنانو ته وویل ول زنانې کومو زنانو چې ته راستولې ټولو ته ووایه زنانې چې د کور په پرده کې په یو کونه کې کونج کې لمونځ کوي دا د صلات اللیل د تهجد برابر دی، دا د جهاد د مجاهد برابر دی. زنانه چې با پرده په خپل کور کې زندگی کوي دا د مجاهد او د پیردار د جهاد په میدان کې د کافرانو سره چې جنګیږي د هغه برابر دی. او د نارینهو په اعمالو په ټولو کې تاسې ور شریک یاست. روزه تا نیولې د ثواب یې زنانې ته رسیږي، روزه مات دا تیاروي. د جمعې لمانځه له زه ورته راغلي دا کپړې چې مې اغوستي دي دا خو موږ خپله نه دي مینځلي، خو موږ څوک شته چې دا کپړې ما خپله مینځلي زه هم نه به. نو دا څومره عبادات چې موږ دلته کوو په اختر لمونځ دی، د جمعې لمونځ دی، په دې کې د زنانو حصه ده، هغو خپل حقوق ادا کړي دي. موږ ذمهداري دا ده چې په دین باندې خبر کړو، دین په زده کړو، د دین ماحول ورته جوړ کړو، د دین ماحول ته یې واستو. الله رب العالمین دې زموږ ستاسې زنانې په دین باندې آباد کړي. الله رب العالمین دې زموږ ستاسې زنانې د صحابیاتو د ازواج مطهراتو په نقش قدم باندې د تک کولو توفیق نصیب کړي. الله دې د شیطانانو د دنیا د ټي وي او موبایلانو د دې بې حیا نظام سره الله زموږ خوندې مندې حفاظت وفرمایي. بل آخري عرض و گزارش دا دی چې زموږ ډېر انتهایی معزز مرګري یو ډېر قابل احترام استاد حضرت مولانا مفتی سعید الله ناصر صاحب د کوچلاخ کې یو ډېر بهترینه اداره ده او مدرسه ده. هر کال تقریبا په وفاق المدارس کې د دوی پوزیشن راځي. تېره جمعه ما سره رابطه کړې وه چې مفتی صاحب د تعمیر په حواله نه وایي چې موږ مدرسه کې تعمیرات کوو، کمرې جوړوو، بلډینګونه جوړوو یا بل کوو یا بله کوو. د طالبانو د خوراک شی ختم شو، 3 هفتې یا یو میاشته پاته د امتحان ته وفاق ته. وایي که قسم درته اخلم قسم درته وایم کنې بې قسمه ومنه د طالبانو د خوراک راشن ولاکه لرو. حضرت مفتی صاحب ما زه څه وکړم وایي ته نور اسم وایه په دې مسلمانانو غږ وکړه. موږ به یو 2 طالبان در واستو. زموږ د دې مدرسې سره د دې طالبانو سره نور دغه موږ نه درڅه غواړو چې موږ په دې باندې بلډینګونه درو یا تعمیرات پکوو. د طالب د نس د خوراک د ډوډۍ د خوراک دا نه لرو.
د مسلمانانو باندې غږ وکړه چې زموږ دا د رسول میلمانه دي او تاسو ته معلومه ده چې طالبان ضیوف الرحمن دا د خدای او د خدای د رسول میلمانه دي چې خپل کور یې پرېښی دي په مدرسه کې اوسیږي علم او دین حاصلوي. نو مفتي صاحب وایي چې د طالبانو سره د خوراک شی نه لرم او دلته وفاق امتحان را روان دی د ټول کال محنت په دغه آخري شپو کې دی. په مسلمانانو باندې غږ وکړه د خپل وس مطابق د دوی طالبان به شاید راغلي هغه به د باندې درېږي د هغه سره کومک وکړي چې څومره وس خدای در کړی هغه خپل وس مطابق د دوی سره د دغه طالبانو په خوراک کې د دوی په هغه کې ورسره شریک سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما دې په الله قسم د حدیث قدسي دی الله رب العالمین وایي چا چې یو مسلمان یو وږي او تږي موړ کې او اوبه یې کې الله وایي زما دې په خپل جلال قسم زه به د جنت خوراک او د جنت شراب دې سړي ته ورکوم. او بهترین موقع ده چې الله رب العالمین موږ ته راکړې ده. نو د دغه مدرسې سره دوی ته طالبان به شاید وي دلې به د باندې به درېږي ما ته ټلیفون کړی وایي زه در است وم د دې سره تعاون وکړي الله رب العالمین به د یوې ټکې یوې انې د دې اجر په دې دنیا کې هم درکوي په آخرت کې به هم نه کوي. الله رب العالمین چې څه وویل څه واورېدل په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.